الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مبارك درسونو كي منقد سورة اللهب يا سورة المسد داغي ترجمه او تفسیر د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره ختم کړو، او نن به ان شاء الله د سورة النصر نشروع کوو. سورة النصر چې د سورة الكافرون پسې راځي، او د سورة اللهب او سورة تبت یا سورة المسد داغي نه مخکې راځي. سورة النصر ابتدائی خبری د دې په باره کې یو څو مشهور او معروف نوم د دې دی سورة النصر. په دې سره دا سورت مشهور دی. دې ته سورة التودیع هم ویل کېږي، الوداعي سورت، ځکه چې د دې نه یو څو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. دې ته سورة الفتح هم ویل کېږي، سورة الفتح، ځکه چې دې کې د فتح مکې تذکره ده. دې ته سورة اذا جاء نصر الله والفتح هم ویل کېږي. د یو څو نومونه دې ته ویل کېږي، خو مشهور او معروف نوم چې دی نو هغه سورة النصر دی. په دې کې 3 آیتونه دي، او قرآن کریم کې چې کوم ترتیب دی نو د هغې مطابق دا 110 نمبر صورت دی، 110 نمبر صورت دی، او د نازلېدو په اعتبار سره دا 114 نمبر صورت دی. او چې کله موږ داسې ووایو چې 114 نمبر صورت دی نو څه معنی شوی دی؟ چې دا بلکل اخرنی صورت دی. بیا دلته یو اشکال پیدا کېږي کله، لکه اوس بعض علما دا وایي، ته اوس د یو عالم بیان اورې او هغه دا ووایي چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي، الله وایي نن ما خپل دین پوره کو او نعمت مې پوره کو. سورة المائده کې دا آیت دی، وایي دا اخرنی آیت دی. بعض وایي چې سوره بقره کې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا اخرنی آیت دی. نو دا به څه کوو؟ دا خبرې ډېرې شوې. نو جواب دی دا دی چې دا ټولې خبرې صحیح دي. جواب دا دی چې ټولې خبرې څه دي؟ صحیح دي. نو څنګه ټولې صحیح شوې؟ صحیح داسې شوې چې اخرنی مکمل آیت چې نازل شوی دی نو هغه سوره بقره کې دی، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا اخرنی مکمل آیت نازل شوی، مکمل آیت. اخرنی نیم آیت چې نازل شوی دی نو هغه دغه دی، الیوم اکملت لکم دینکم. او اخرنی صورت چې نازل شوی دی نو هغه دا دی، د سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح. نو په دې سره ټولې خبرې راجمع شوې. نو دا اخرنی صورت په قرآن کریم کې نازل شوی دی، سورة النصر. او دا مدني صورت دی، دا خو واضح دی چې اخرنی صورت ته خو مدني دی، د هجرت نه بعد نازل شوی دی. د دې صورت موضوع لوی دا ده او مقصد چې الله سبحانه وتعالی پکې انجام د مسلمانانو د اسلام ذکر کړی دی، او هغه دا چې فتح او کامیابی هغه د اسلام دپاره ده او د مسلمانانو دپاره ده. نو ځکه په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د فتح مکې تذکره کړې ده چې مکه به فتح شي، او یا کله چې مکه فتح شوه نو دا خلک به فوج در فوج د الله سبحانه وتعالی په دین کې راننوځي. اشاره دې طرف ته رب العالمین دا اشاره ورکوي دې خبرې ته چې هر څه وشي والعاقبة للمتقین، اخرنی انجام هغه د اسلام دپاره دی او هغه د مؤمنانو دپاره دی. سختې به هم راځي، امتحانونه به هم راځي، او په اخره کې ګټه هغه د مؤمن ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ژوند ته وګوره، 30 کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دی، ابتدای د مکې نه شوې ده. څومره سخت حالات پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړي دي، څومره سخت حالات، قسمه قسم تکلیفونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړي. د خپل ملک او علاقې نه شړلی شوی دی، طایف والا ورسره څومره زیاتې کړی دی، خپلو خپلوانو کې ورسره بعضو څومره زیاتې کړی دی. بیا مدینې ته راغی، بیا
جهادونه د کافرانو سره، سفرونه، غربت حالات، قسمه قسم حالات راغلي، خو آخرنی انجام څه دی؟ آخرنی انجام هغه دا دی چې الله سبحانه وتعالی ګټه مؤمنانو له ورکړې ده. دې کې زموږ دپاره هم زیری دی. او اوس ما دې مانځه کې چې کوم آیتونه تلاوت کړو، الله سبحانه وتعالی څه وایي چې نه به غم کوئ نه به یریږئ وانتم الاعلون، او تاسو چې دی نو اوچت یئ، همیشه کامیابي به د مؤمنانو دپاره وي، وانتم الاعلون. خو شرط پکې الله څه لګولی دی؟ ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یئ په صحیح معنو سره. لکه بعض خلک راشي دا تپوس کوي، وایي په پلاني ځای کې د مسلمانانو سره ظلم کیي، پلاني ځای کې ظلم کیي، پلاني ملک کې ظلم کیي، الله ولې مرسته نه کوي د دغه خلکو؟ او الله په قرآن کې وایي چې د مؤمنانو سره مرسته کوو. نو جواب د دې مسلې دا دی چې الله سبحانه وتعالی د هغه مرستې دپاره یو شرط لګولی دی، ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین مرسته وکړه، الله به ستاسو مرسته کوي. ان کنتم مؤمنین دلته وي تاسو اوچت یئ، تاسو عزتمن یئ، ګټه به ستاسو وي، خو په دې شرط باندې چې تاسو په صحیح معنو سره مؤمنان شئ. نو الله به زموږ مرسته کوي، الله به زموږ عزت به موږ له راکوي، ګټه به موږ له راکوي. خو هغې کې شرط دا دی چې ان تنصروا الله ینصرکم. دا نه چې ما او تا به ډوډۍ خوراک ته ناست یو، ما او تا به خپل دنیوي ارمانونه پوره کوو، ما او تا به بچو پورې نښتي یو، ما او تا به خپل دنیا او تجارتونه او کاروبارونو پورې نښتي یو، مزدورو پورې به نښتي یو. او سوال به دا کوو چې الله زموږ مرسته ولې نه کوي؟ الله مرسته کوي، خو په دې شرط سره چې موږ د الله د دین مرسته وکړو. صحابه کرامو ته وګوره ځه، الله د صحابه کرامو مرسته کړې وه که نه وه کړې؟ کړې وه. ولې کړې وه؟ خو صحابه کرامو د دین مرسته کړې وه که نه؟ صحابه کرامو هر څه قربان کړي، مال، ځان، بدن، وینه، بچي، هر څه چې وخت، هر څه چې د الله دین له ورکړو، الله سبحانه وتعالی د هغوی مرسته وکړه. او څنګه مرسته وکړه؟ چې مکه فتح شوه. په دې صورت کې به دقه خبره راځي چې مکه فتح شوه. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې ای پیغمبره ستا ژوند په دې دنیا کې لږ پاتې دی، ستا ژوند په دې دنیا کې څه دی؟ لږ پاتې دی. دې خبرې ته الله سبحانه وتعالی اشاره کړې ده. نو د دې څه فایده شو چې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې ای پیغمبره ستا ژوند لږ پاتې دی؟ نو جواب د هغې دا دی، مقصد پکې دا دی چې د دې پیغمبر نه دین زده کوي، دې د دې دنیا نه تلو والی دی. یو مقصد پکې دا دی. دغه شان پیغمبر ته اشاره کوي چې ای پیغمبره ته دنیا نه تلو والی، مرګ دې نږدې دی او وفات کېدو والی، نو د الله بندګۍ له زور ډېر زیات ورکه. دې کې دې خبرې ته هم اشاره ده دې صورت کې چې ای پیغمبره تکلیفونه دې ډېر تېر کړي دي او اوس به راحته راشي. بله دا چې دې کې امر شوی دی پیغمبر ته چې ای پیغمبره ته د الله حمدونه ډېر وایه او استغفار بخانه غواړه، بخانه ډېره غواړه. او هر عظیم کار چې ختمیږي، هر لوی کار چې ختمیږي، په آخره کې د بخانې مسله راځي، استغفار. موږ چې مونځ ختم کړو مانځه نه باید وایو که نه استغفر الله استغفر الله استغفر. دغشان د حج په باره کې الله سبحانه وتعالی په سورې بقره کې ویلي دي چې کله تاسو حج ختم کړئ د حج اعمال، نو بیا د الله نه بخانه وغواړئ. هر عظیم عمل چې ختمیږي، اوچت عمل، نو په آخره کې الله د بخاني امر کړی. شریعت موږ ته د بخاني مسله ښودلې ده چې استغفار ډېر وایي. د پیغمبر چې دنیا نه تلو والا دی، نو یو عظیم عمل یې ختم کو، او هغه عظیم عمل څه دی؟ دعوت او تبلیغ، د الله د دین را رسول. نو چې د الله دین دې را ورسوه ای پیغمبره، نو اوس استغفار ډېر وایه. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح کله چې راغې مدد الله او فتح. نصر الله، نصر الله نه مراد مرسته د الله ده، او فتح نه مراد فتح مکه ده، کله چې مکه فتح شوه. سبحان الله وګورئ کرماوي چې انجام اخرنی اوچت انجام هغه د مؤمنانو دپاره دی. دغه مکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شړلی شوی و که نه، هماغه مکه الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مؤمنانو له ورکړه. هغه مکه چې د مشرکانو پکې زور و، د دین د دشمنانو پکې زور و،
داسې وخت الله راوستو چې زور پکې د مؤمنانو شو. وتلک الایام نداولها بین الناس، الله وایي د ورځې دي زه یې ګرځوم را ګرځوم د خلکو په منځ کې، او ورځې الله بدلې کړي. مکه د کافرانو سره وه شوه د مؤمنانو سره، زور د کافرانو سره و زور شو د مؤمنانو سره. د دې صورت باره کې راځي په صحیح بخاري کې د روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی، او الله دله ډېر زیات علم ورکړی، په کم عمر کې ورله ډېر علم ورکړی، او د هغې یو وجه هغه په خپله ذکر کړي، دا فایده یاده کړي. چا تې تپوس وکړو عبدالله بن عباس ته وی تا دا دومره علم څنګه زده کړی؟ نو هغوی د دوو خبرو د لاسه، بقلب عقول ولسان سؤول. ما کې وی دوه خبرې دي، دې د لاسه مې علم زده کړی. یو رله الله داسې زړه را کړی دی چې په هغې سوچ ډېر کومه. دویم الله رله داسې جبه را کړی دی چې هغه تپوس ډېر کوي. نو کم سړی چې سوچ او فکر کوي دی خو پوهېږي په خبره باندې. دویم کم سړی چې تپوسونه ډېر کوي د دین په باره کې، دیم په ډېرو مسلو باندې پوهېږي. هر هغه انسان چې تپوس ډېر کوي پوه شي چې د سره هرس دی د دین د زده کولو، او چې هرس یې ډېر دی نو پوه شي چې دی به دین زده کوي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما الله چې ورله دا دومره ناشنا علم ورکړی و، نو هغې یو وجه دا وه چې زړه ول الله داسې ورکړی و چې په هغې به یې سوچ ډېر کوو. او دویم څه وجه وه؟ تپوسونه به یې ډېر کول. عبدالله بن عباس وایي چې كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. عمر بن خطاب رضي الله عنه چې به کله څه مسله راله نو دا مشران صحابه کرام به راجمع کړو چې هغوی د بدر په غزا کې شریک شي. د بدر په غزا کې چې کوم شریک شوي دا مشران صحابه کرام دي، ځکه چې اولنی جنگ تاریخي او غټ جنگ چې د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې شوی دی هغه جنگ بدر دی. په بدر کې چې کوم صحابه کرام شریک شوي دي د اوچت صحابه کرام دي. نو عمر رضی الله عنه چې به کله څه مسله راله، او سبحان الله یو روایت کې راځي وی د عمر رضی الله عنه خاص خلق چې و هغه علما او قاریان و، یعنې مشورې به د علماو نه اخلي چې قرآن باندې پوهوي، حدیث باندې پوهوي، داسې قسمه خلق به د خپل مجلس خاص خلق ګرځي. نو عمر بن خطاب ته چې به کله څه مسله راله د مشران صحابه کرام به راجمع کړو. عبدالله بن عباس وایي زه به یې پکې هم راوغوښتم. هغه ټول به مشران و او دی به پکې څه و، دی به کشر او ډېر کشر و د هغوی نه. ځکه چې عبدالله بن عباس په خپله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج کوو نو په دغه ورځو کې وایي زه بالغ شوی وم. مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه لاړ نو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عمر به 14-15 کاله و. دا عبدالله بن عباس به عمر رضی الله عنه په خپل مجلس کې کېناو چې کله څه مسله به راپېښه شوه مشورې دپاره به مشران صحابه کرام رالو، په منځ کې به عبدالله بن عباس هم ناست. فکأن بعضهم وجد فی نفسه، وی دی بعضو په زړه کې راله چې دا ماشوم پکې څه له ناست دی. او وی عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ته ولې دی موږ سره په مجلس کې یو ځای کې، ولنا ابناء مثله، زموږ د دا رضامند دي، موږ مشران کسان یو، مشران کسان ناسي تا پکې دی هم کېنولی، ولې هم پکې دی کېنولی؟ نو عمر رضی الله عنه ورته وویل وایي زه صحیح ده، زه به دنه یو مسلې تپوس وکړم او ستاسو نه به م تپوس وکړم، نو تاسو ته به پته ولګي چې ولې زه دی په خپل مجلس کې کېنوم. نو دا ټول یې راوغوښتو او بیا یې تپوس وکړو د عبدالله بن عباس نه، او ولې د نورو نه تپوس وکړو. وی تاسو د دې صورت په باره کې څه وایئ؟ اذا جاء نصر الله والفتح، دې کې اشاره څه ته ده؟ نو بعض ووایي مطلب د دې دا دی چې الله موږ ته وایي چې حمد او ثنا ډېره وایي. بعض ووایي چې الله موږ ته امر کړی دی چې استغفار ډېر غواړي ځکه چې الله تاسو له فتح درکړه. بعض ووایي موږ ته پته نشته، او بعضو څه جواب ورکړو بعضو څه ورکړو. بیا د عبدالله بن عباس نمبر راغی، عمر رضی الله عنه ته ووایي اکذلک تقول یا ابن عباس، د عباس زویه ستا هم دغه رای ده، ته هم دغه څه وایې دا کوم چې دوی وایي؟ وایي ما ورته وایي چې نه زه دغه نه وایم. ښه نو ته څه وایې؟ ته څه وایې چې دې صورت کې مقصد څه ده، اشاره څه ته ده؟ وایي ما ورته وایي چې اشاره هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، اشاره دې ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو واله دی.
نو الله ورته ووایي چې کله راشي فتحه او مرسته د الله د طرف نه نو دا ستا د ژوند د ختمېدو نښه ده نو اوس استغفار ډېر غواړه. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دې ملګرو ته وایي د دې د لاسې زه دلته کېنومه کومه مسله چې تاسو ته نه وه معلومه هغه دې وګوره ده ته معلومه او د ده عمر ستاسو نه کم دی. دې کې دا خبره هم یاده کوي چې علم د کم عمر نه مشر سړی جوړ کړي او جهل د مشر سړي نه کم عمره جوړوي. تاسو به خیال کړی کله نه کله مجلس وي غټ مجلس سپین ګیري پکې هم ناست وي مشران پکې هم هر قسمه خلک به ناست خو چې کوم سړي سره علم خبره دی کوي عمر به یې کم وي د دې علم د لاسه کم عمره انسان د مشر شي. او چې کله انسان کې جهالت راشي جهالت که نه لکه تاسو وینئ کله نه کله مشر سړی به د جهالت خبره وي دا خلک وایي مړه دې عمر ته وګوره او دې خبرو ته وګوره حالانکه عمر یې ډېر دی او ښه مشهور به وي خو چې جهل پکې راغی دغه جهل د لاسه هغه مشر څه شو هغه کشر شو او د علم د لاسه هغه کشر څه شو هغه مشر شو. نو ځکه د علم د زده کولو کوشش پکار دی په علم سره هغه کورونه ابادیږي هغه ابادي ورسره جوړېږي چې ستنې نه وي. العلم يرفع بیتا لا عماد له شاعر وایي علم داسې کور اوچتوي چې ستن پکې نه وي او جهل چې دی ښه د عزت کورونه تباه و برباد کړي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دلته دې خبرې ته اشاره وکړه چې دې صورت کې اشاره څه ته ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو والی دی. بلکې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو روایت راوړی په هغې کې ښه واضح دي چې کله دا صورت نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نعیت الی نفسی الله ماته دا خبر راکو چې ته دې دنیا نه تلو والی فانه مقبوض في تلك السنه بیا عبدالله ابن عباس وی په هغه کال چې دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی یعنی حجة الوداع نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره دنیا نه چې تودي شي एकदम پې دا مرګ نه دی راغلی بلکې د هغې نه مخکې علامات راښکاره شوي دي چې دا پیغمبر د دې دنیا نه تلو والی دی. په هغه علاماتو کې یو دا ده دې کې اشاره ده چې دا پیغمبر دنیا نه تلو والی دغه شان ګوره حجة الوداع حجة الوداع ورته ولې وایي اخرنی حج الوداعي حج پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د میلاوېدو نه بعد یو حج کړی او دغه اخرنی حج حج په دې موقع کې ځای په ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله وی خذوا عني مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا زمانه د حج زده کړئ کیدای شي دې کال نه بعد زه تاسو وینې نه به بعضو ځایونو کې داسې ویلي وی خذوا عني مناسککم لعلی لا احج بعد عامی هذا زمانه د حج زده کړئ کیدای شي زه دې کال نه بعد بیا بل حج ونه کړمه دې ټولو خبرو کې دې ته اشاره وه چې زه ګوره د دنیا نه تلو والی یم. یو روایت کې داسې راځي چې دغه یې لېږو یمن ته د معاذ بن جبل رضی الله عنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره راووتو او هغه په سورلۍ باندې ناست و پیغمبر صلی الله علیه وسلم رخصته نو د سورلۍ نه راکوشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې معاذه ته یمن ته روان یې خو دا کارونه به وکړې دعوت طریقې ورته وښوه بیا ورته ویې معاذه کیدای شي ته راشي او زما په قبر باندې تېر شي او بیا زما ستا ملاقات ونه شي نو هغه په ژړا شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تاو شو سم او همدغه شان وشو چې معاذ بن جبل بیا راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تېر شو. نو دې کې اشاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو ته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې پوه شوی خو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله په منبر باندې ولاړ و دی وی یو بنده له الله اختیار ورکو چې ته دنیا کې اوسېده غواړې او که نه د الله سره ملاقات غواړې نو هغه بنده ووایي چې زه د الله سره ملاقات غواړم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خطبې په دوران کې ووایي فداک امي و ابي یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قربان شي. نو د نورو صحابه کرام ووایي دې سپین ږیري ته اوس وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کس خبره کوي او دې په منځ کې په ژړا شو وایي چې زما مور پلار دې په تا قربان هغه بیا وایي صحابه کرام وی دې په موږ کې د ټولو نه زیات پوهه انسان ابوبکر صدیق په پیغمبر باندې ډېر پوهه هلته ورسره ملګرتیا ډېره شوې وه که نه نو د خبرو باندې به یې پوهېدو وی دې دا جړی په دې وکړه وروسته موږ ته پته ولګېده
چې دا پیغمبر د خپل ځان خبره کوله پیغمبر د خپل ځان خبره کوله چې الله ماله اختیار راکو چې دنیا کې اوسېږي او بیا به جنت ته ځي که نه اوس د الله سره ملاقات غواړي نو ما دا غوره کړه چې زه د الله سره ملاقات غواړم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام شخصیت نه دی مخکې الله خبر کړی دی او علامات یې ورته راښکاره کړي دي چې ته د دنیا نه تلو والی نو هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ هغه واقعه او د هغه د وفات هغه واقعه د هغه وخت نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري شروع شوه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقي ته لاړ د شپې عایشه رضی الله عنها وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سره شپه وه وی زما سره شپه وه د کټ نه پاسېد ووتو بهر ته نو د هغې په زړه کې دا راغله چې د بلې بیبي پسې لاړ او دا د زنانو طبیعت داسې چې کله د چا ودونه ډېري نو هغه ته دې خبرې ښه پته معمولي اخوا دېخوا کېږي نو هر یو پې دا ګمان کېږي دی که چې هغه بلې پسې تللی نو دا پسې مو وته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته تللی چې پسې ووته لاړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقي نه را روان و الله ورته ویلو چې لاړ شه د بقي والا دپاره دعا وغواړه بقي مقبره چې کومه مدینه کې ده د دوی دپاره دعاګانې وغواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان و نو دوی چې کله ولیدو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې بیا واپس راله کور ته چې راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره خبرې اترې شروع کړې دې ورته وی وا رأسا زما په سر باندې ډېر درد دی عایشه رضی الله عنها ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بلکې زما په سر باندې سم درد دی ستا څه که ته مړه شي نو زه به دې په خپل لاس غسل درکړم زه به دله کفن درکړم زه به د باندې جنازه وکړم ستا څه نو عایشه رضی الله عنها ورته دغه ټیم کې وویل او ته خو به خوشحاله یې ځکه چې په نورو بیبیانو پسې به ځي دې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې زما په سر باندې درد دا هغه بیماري شروعاتو په کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دې ځینې دغه بیماري شروعات شوي دي او وروسته ورځې د بیماري دا ډېرېده په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې ووایي ملګرو ته وایي ما بهر ته وباسئ زه یو څو نصیحتونه کول غواړم نو صحابه کرامو راوستو په څه طریقې سره یې راوستو چې یو لاس یې په یو اچولی او بل لاس یې په بل اچولی او د سر نه یو مضبوطه کپړه تاو کړې وه او تبه پرې راغلې وه خو داسې تبه پرې راغلې وه صحابه کرام وایي چې موږ ته لرې ولاړو او موږ ته دا ګرمایش به راتو موږ ته به دا تپ راتو د ګرمایش ته وی موږ ورته چې یا رسول الله په تا تبه ډېره ده وی او په ما وایي داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې تبه راشي په هغه تبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منبر ته وختو او خطبه وکړه اخرنۍ خطبه وکړه ناشنا خطبه وکړه ناشنا نصیحت یې وکړو ټول صحابه کرام یې وجړول ټول غمجن شو او په هغه خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی که د چا په ما باندې دینار او درهمي نو نن دې ما سره خبره وکړي ځکه چې سبا نه دینار شته نه درهم شته او که ما د چا سره څه زیاتۍ کړی څه ګزار مې پې کړی او زما نه بدل اخیسته غواړي نو نن ما نه بدل واخلئ ګوره سبا به هېڅ هم نه وي په دې کې عکاشه رضی الله عنه راپاڅېدو وی یا رسول الله زه قصاص اخیسته غواړم بدل اخیسته غواړم صحابه کرامو هغه ته وکتو حیران شو په ژړا شو چې دا څه ساده سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ ته وګوره د حالاتو ته وګوره او دی وایي زه بدل اخیسته غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د څه بدل اخلي وی یا رسول الله په یو موقع باندې تا د جهاد دپاره صفونه برابرول او زه پکې ولاړو او تا سره غشی په لاس کې او دا ملګري دې پې سیده کول او زما دا تشې تا په غشي واله او زه دې خوږ کړی وم زه د هغې بدل اخیسته غواړم رسول الله وسلم ورته صحیح شو خپل تشی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکاره کړو داسې یو عدل والا انسان او داسې عجز انسان او داسې انصاف والا انسان الله سبحانه وتعالی چې د هغه نه سید الاولین والآخرین جوړ کړی هسې یې نه دی جوړ کړی هغه انسان کې اوچت صفات الله سبحانه وتعالی اچولي نو د تشې ښکاره کړو او صحابه کرامو جړاګانې ډېرې زیاتې شوې چې دا عکاشه اخر کوي څه او عکاشه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته روان شو چې څومره نږدې کېدو د صحابه کرامو جړاګانې زیاتېدې په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه راپاڅېدو وی یا رسول الله جسمي لجسمک فدا ای د الله پیغمبره زما جسم ستا د جسم نه قربان شو دې دې ما مړ کړي او دغه بدل شو تا دې په غشي باندې خوږ کړی دی دې دې په بدل کې ما مړ کړي دې دې په بدل کې ما حلال کړي دې دې زما نه بدل واخلي خو تا ته دې څه نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه وی دې به بدل زما نه اخلي عکاشه رضی الله عنه چې څومره نږدې کېدو د صحابه کرامو جړاګانې ډېرې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمارو او د ځان نه یې څادر تاو کړی او کلک او دا سر یې تړلی
عکاشه چې څنګه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاو شو او دا تش یې ولې سم ښکل کو او دا خېټه یې ولې ښکل کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل عکاشه ته څه کې تا خو وایي چې زه بدل اخلم وی یا رسول الله بدل به تاسو نه څوک اخلي خو ته چې را کومې خبرې کوې داسې ښکاري لکه د دنیا نه چې روان یې نو ما دا غوښته چې زما او ستا اخرنی ملاقات داسې وشي چې زما سرمن ستا د سرمنې سره ولګي صرف دې دپاره مې دا خبره وکړه او د صحابه کرامو جړاګانې ډېرې شوې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خطبه وه چې دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله خطبه نه ده کړې دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخري ورځو کې جومات ته راوتی بند کړو ځکه چې جومات ته نشو راوتی او د هغه په ځای باندې به بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامتي ورکوله اخرنی سحر چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې عایشې رضی الله عنها د دې کړکۍ نه کپړه اوچته کړه او صحابه کرامو ته وکتو انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی او داسې ښکلی ښکارېدو لکه د نور یو ټوکړه چې وه او یې نږدې و چې زموږ د مونځونه خراب شوی د خوشحالۍ د لاسه چېرې پیغمبر ډېرې ورځې بیماري تېره کړه نن ښه شوی دی وی په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته کېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه وی په خپل ځای باندې پاتې شي زه نشم دروتی دا اخرنی نظر و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته کړی او دا مسکی په دې باندې شو کپړه اوچته کړه ویې کتو که سبا له زه نه یم نو دوی بیا هم لمونځونه کوي که سبا له زه نه یم دوی بیا هم جوماتونو ته راځي که زه د دنیا نه لاړ شم دوی بیا هم جهادونه کوي که زه د دنیا نه لاړ شم دوی بیا هم دعوتونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل تربیت باندې مطمئن شو چې کوم تربیت یې صحابه کرامو له ورکړی کوم فصل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړلی و په هغې باندې مطمئن و چې که سبا له زه نه یم وګوره دا جومات زه پکې نه یم خو ډک دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر و صحابه کرامو ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه کپړه راواچوله د دې کړکۍ ده نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده اوچته کړې صحابه کرام په دغه ورځ ډېر خوشحاله شو او دا سوچ یې وکړو چې راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دا خو مسکی و راشي نن پکې کارونو له وځئ سبحان الله هغوی به کارون له نه وتو د پیغمبر د بیمارۍ د لاسه ټول به د پیغمبر په خوا کې ناست وو د هغه عیادت به یې کوو د هغه تپوس به یې کوو په دغه ورځ هغوی مزدورو له لاړو په دغه ورځ هغوی تجارتونو له لاړو په دغه ورځ هغوی کارونو له لاړو او کله چې د دوحا دا ټیم شو د غرمه چې کوم ټیم کې اول راخیږي نو دغه ټیم کې تقریبا 9 بجو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف ډېر زیات شو او فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور هغه د پلار سره ناسته وه او په دې پلار باندې دا سخته نیش ولیدې نو اواز یې وکړو چغې یې کړه وا کرب ابتا هلئ زما په پلار باندې سخته ډېره شوې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لیس اعلی ابیکی کرب بعد اليوم لور خفه کېږه مه د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سخته نه وي د نن نه بعد به ستا پلار ته راحتونه میلاویږي د نن نه بعد به ستا پلار ته خوشحالیانې میلاویږي د نن نه بعد به ستا پلار ته هغه اوچت اوچت نعمتونه میلاویږي دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوښی د ځان سره ایښودی او په هغې کې کپړه ایښودې وه او کپړه به یې په هغې کې لمده کړه او په دې خپل مخ باندې به یې کېښوده او دا به وي لا اله الا الله ان للموت لسکرات لا اله الا الله یقینا وي د مرګ سمه زوروره سختۍ په پیغمبر باندې سخته ډېره وه ځکه عایشه رضی الله عنها وی په پیغمبر باندې چې ما کومه سخته د زنکدن لیدلې وه دا سخته نه مخکې په چا راغلې ده او نه به بیا په چا باندې راشي دومره ناشنا سخته به پیغمبر راغلی وه چې دا کپړه به یې په دې مخ باندې ور واچولو دا مخ به یې پټ کړو په آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها د مرۍ او د سینې په منځ کې خپل سر یې ایښودی و د هغې په غېږ کې سر یې ایښودی و عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما راننوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو هغه مسواک و نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو داسې بره عایشه وایي زه پې پوه شوم چې مسواک ته یې زړه شوی دی وایي ما هغه مسواک راواغستو او هغه مې په خوله کې صفا کو او بیا مې پیغمبر له ورکو مسواک یې استعمال کو وایي په دغه ټیم کې هغه دا ګوته داسې اوچته کړه او دا وایي چې اللهم الرفیق الاعلى یا الله هغه اوچت ځای مې خوښ دی هغه ځای مې خوښ دی چې کوم ځای کې شهیدان دي په کوم ځای کې پیغمبران دي په کوم ځای کې نیکان دي په کوم ځای کې صالحین خلک دي هغه اوچت مجلس مې خوښ دی نو دغه ځای کې هم جبریل علیه السلام راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره کړې ده چې الله تعالی اختیار درکوي ته کوم ځای غوره کړې نو نه زه هغه اوچت مجلس غوره کومه د الله سره ملاقات غوره کومه د نورو پیغمبرانو سره ملاقات غوره کومه هغه اوچت ځای مې پکار دی او هغه ګوته چې هغه کوم اسمان ته اوچته کړې وه عایشه رضی الله عنها وایي هغه راولیده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سا ووتو هغه غټ بدن
هغه بدن چې 30 کاله یې سختې تېرې کړې وې د هغې نه ساه ووتو هغه غټ زړه چې هغه د هر چا دپاره کوله و هغه زړه چې هغه د صبر نه ډک و هغه زړه چې هغه د ایمان نه ډک و هغه زړه چې هغه د اوچتو صفاتو نه ډک و هغه زړه ودرېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن کار پرېښودو عایشې رضی الله عنها آواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې بعض صحابه کرام ناسو او هغو ته آواز وکړو راشئ وایي ستاسو دغه پیغمبر نه ساه وتې راشئ هغه کې حرکت نشتی مدینه کې عام خبر وچلېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی صحابه کرامو را منډې کړې او بعض پکې بېهوشه شو بلکې بعض سیرتونو کې راځي چې بعض د دې صدمې د لاسه مړه شو او بعض په خپل ځای باندې پاتې شو او بعضو پکې ګډې وډې خبرې شروع کړې هوش او حواس یې ورک شو لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه توره راوویسته او دی ووایي که چا ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو دا سرت یې په توره باندې وامه پیغمبر وفات شوی نه دی بلکې پیغمبر د الله ملاقات له تللی دی او بیا به راشي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه موقع باندې ناشنا خطبه وکړه او په هغه خطبه کې دا خبره وکړه وایي چا چې د الله بندګي کوله نو کوي دي ځکه چې الله ژوندی ذات دی مرګ پرې نه راځي او که چا د پیغمبر بندګي کوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی هله صحابه کرام کم چې پکې یعنی په صدمه کې وو هغوی په هوش کې رالو چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ مختصر واقعه او په دې صورت کې ورته اشاره شوې ده خبره مې ټوله دې پورې کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وفات داسې نه و د دنیا نه دا تګ داسې نه و چې एकदम پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ بلکې د هغې نه مخکې علامات راښکاره شوي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري راغلې ده په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سخته راغلې ده دا صورت نازل شوی دی نو دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دنیا نه تللی دی اذا جاء نصر الله والفتح کله چې راشي مرسته د الله او فتح د مکې ورأيت الناس يدخلون في دين الله او وینې ته خلکو لره چې ننوځي په دین د الله کې افواجا ډلې ډلې حدیث کې دا راځي چې کله الله سبحانه وتعالی مکه فتح کړه په صحیح بخاري کې د روایت ته د عمرو بن سلمه رضی الله عنه وی عربو انتظار کو د مکې د فتح کېدو او دا به وي که چېرته د مکه د پیغمبر فتح کړه نو بیا موږ به هم اسلام قبول کړو ځکه چې بیا سړی په حقه دی او که فتح یې نه کړه چې موږ به په خپل دین باندې پاتې شو نو دې ورځې ته د ټولو انتظار و کله چې دا مرسته د الله له طرف نه راغله او مکه فتح شوه نو خلک بیا فوج در فوج ډلې ډلې په دین کې ورننوتي دي مکه په کوم کال کې فتح شوې اتم کال کې په دې دوو کالو کې په زرګاو خلک هغه اسلام ته راننوتي دي چې دومره خلک په دې تېر شوي یعنې په دې تېر شوي 21 کلونو کې نه دي راننوتي اسلام ته 21 کالو کې خلک دومره نه دي راننوتي اسلام ته لکه څومره چې په دې 2 کالو کې راننوتي دي او وجه د هغې څه وه فتح مکه ځکه چې مکه فتح شو نو خلکو وایي چې نور څه پاتې شو سړی لاړ مکه یې فتح کړه ملګري وایي کامیاب شو زورور شو نو راشئ تاسو هم اسلام قبول کړئ نو خلک ډلې ډلې بیا په اسلام کې ننوتي دي فسبح بحمد ربك واستغفر نو پاکي بیان ورسره د ستاینې د رب ستانه واستغفره او بخانه غواړه د هغه نه إنه كان توابا یقینا هغه توبه قبلونکی دی الله پیغمبر ته وایي چې کله دا نښه دې ولیده نو ستا ژوند اختتامي ورځې دي نو اوس د الله پاکي ډېره بیانوه او حمد دې بیانوه فسبح تسبیح څه ته وایي د الله پاکي بیانولو ته وایي بحمد ربک سره د حمد د رب ستا حمد څه ته وایي د الله دپاره اوچت صفات ثابتول دا دوه خبرې اکثر یو ځای راځي او ځکه مشهور ذکر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نو سبحان الله او حمد تسبیح او حمد د دواړه یو ځای راځي اکثر ولې یو ځای راځي ولې تسبیح او حمد یو ځای راځي نو وجه دا ده په تسبیح کې دا دي ته چې کله ووایې سبحان الله الله د هر عیب نه څه دی پاک دی د هر عیب نه د هر نقصان نه الله پاک دا سبحان الله مطلب دی بیا دې ورسره ډایري کې ووایي وبحمده سره د حمد د الله نه
یعنی الله د هر عیب نه پاک دی او څومره اوچت صفات چې دي هغه د الله دپاره دي نو د کمزورو صفاتو نه دی الله پاک کو د هغه صفاتو نه دی الله پاک کو چې کوم صفات د الله سره نه ښایي او ثابت یې کړو هغه صفات د الله دپاره چې کوم د الله د شان سره ښایي او کوم الله د ځان دپاره ثابت کړي دي او یا پیغمبر په صحیح حدیثونو کې ثابت کړي دي نو ځکه د حمد او د تسبیح د اکثر یو ځای راځي سبحان ګور د منځ نه بعد چې کوم اذکار موږ وایو پکې کې سبحان الله پکې شته که نشته والحمدلله پکې شته څه معنی سبحان الله یعنی الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله څومره چې اوچت صفات دي څومره ستاینې چې دي څومره ثناګانې چې دي هغه ټول د چا دپاره دي هغه ټول د الله دپاره دي نو ځکه دې ذکر دواړه یو ځای ذکر کړو فسبح بحمد ربك واستغفره او بخانه غواړه د هغه الله نه سوال زړه کې راځي چې د پیغمبر نه ګناهونه کېږي نه کېږي ګناهونه نو ولې الله پیغمبر ته وایي چې ته بخانه غواړه نو جواب دا دی الله پیغمبر ته دا د دې دپاره وایي چې موږ دا طریقې زده کړو زموږ د زده کولو دپاره او زموږ د پوه کولو دپاره الله سبحانه وتعالی د پیغمبر ته دا خبره وکړه یو جواب دا دی دویم جواب دا دی صحیح دی چې پیغمبر نه ګناهونه نه کېږي نو بیا ورته ولې الله د استغفار وایي الله ورته د استغفار دې دپاره وایي چې درجې ښه اوچتې شي لازم نه دی چې استغفار به سړی هله غواړي او بخانه به هله د الله نه غواړي چې د ګناهونه کړي نه بخانه کې سړی غواړي او ګناه یې نه کړي الله ورسره درجې اوچتوي الله ورسره مرتبې بلندوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم که استغفار غواړي او الله ورته د استغفار امر کوي او بخښنه غواړي نو د دې دپاره چې د پیغمبر د درجې څه شي د اوچتې شي مرتبې بلنده شي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا روایت دی عایشه رضی الله عنها وایي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اکثر په رکوع کې او په سجده کې دا ذکر وي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ګوره په دې ذکر کې دننه تسبیح هم وشوه حمد هم راغی او بخانه پکې مو غوښتی شوه ویتأول القرآن پیغمبر به د قرآن په دې ایتونو باندې عمل کو ځکه چې الله ورته دا خبره وکړه نو د دې صورت نازلېدو نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې او په سجده کې دا ذکر ډېر وي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعض روایتونو کې داسې هم راځي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه دا ټول جایز دي چې مانځه کې وي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر او زما دي ملګرو ته دا نصیحت دی چې دا اذکار او دعاګانې یادې کوي په دې سره به ستاسو لمونځونه ښایسته شي په دې سره به ستاسو لمانځه کې خوند پیدا شي اوس یو ذکر یو دعا موږ ته یاده شوې ده او په وړوکوالي کې راته ښولې ده هغه سبحان رب العلی ده بس او په رکوع کې صرف سبحان رب العظیم نو خوند به د کوم ځای نه راشي بلکې اکثرو ته پکې د دې معنی هم نه ده پته چې د سبحان رب العلی څه مطلب دی او د سبحان رب العظیم څه مطلب دی نو قسمه قسم دعاګانې الحمدلله د پیغمبر نه نقل شوي دي په صحیح سندونو سره ثابتې دي په رکوع کې هم ډېر شي اذکار او دعاګانې دي په سجده کې هم اذکار او دعاګانې شتي نو کوشش وکړئ چې دا یاد کړئ او په رکوع کې وایئ په سجده کې وایئ دې سره به ستاسو لمونځ کې خوند پیدا شي سورة النصر اختتام ته ورسېدو او یو پیر به بیا ترجمه وکړو چې کوم ملګري یادول غواړي چې د هغوی ذهن کې کښېني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح کله چې راشي مرسته د الله فتحه ورأيت الناس او ویني ته خلق لره يدخلون في دين الله أفواجا چې ورننوځي به په دین د الله کې ډلې ډلې فسبح بحمد ربك نو پاکی بیانوه سره د حمد د ربستانه واستغفروا او بخانه غواړه د هغه نه انه كان توابا یقینا هغه توبه قبلونکی دی دې سره د صورت اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالی موږ پوه کړي په قرآن باندې اوس راځو د خپل کتاب له او په دې کې چې کوم احکام دي او موږ سره
لږ وخت پاتې دی، په دې کې به انشاءالله یو سوال دوه په دې مبارک کتاب کې ووایو. اسئلة مهمه فی حیات المسلم، د مسلمان په ژوند کې اهم سوالونه. دا عنوان دی د دې سوالونو کوم چې په دې کتاب کې راغلي دي، او په کې موږ د څو سوالونو جواب کړو، د 3 سوالونو جواب شوی دی. اولنی سوال چې کوم بیان شوی دی او د هغې جواب شوی تفصیلي، چې یو مسلمان به عقیده د کوم ځای نه اخلي. دویم سوال دا شی که زموږ په منځ کې اختلاف راشي، او اختلاف به لازم راځي، دا خو طبیعت دی د انسانانو، نو چې اختلاف راشي د اختلاف په وخت کې به رجوع سطح کوو. دویم یا دریم سوال دا و چې هغه کومه ډله ده چې د قیامت په ورځ څه ده کامیابه ده، هغه کومه ډله ده چې هغه به د قیامت په ورځ جنت ته ځي. هغې پسې څلورم سوال ډېر اهم سوال دی، وایي چې ما شروط قبول العمل الصالح، هغه څه شرطونه دي د یو نیک عمل د قبلېدو دپاره. ګوره موږ ټول په دې دنیا کې محنت کوو، کوشش کوو، او دا بندگی کوو د الله د دې دپاره چې الله زموږ نه څه شي راضي شي. د نیک اعمال چې موږ ټول څومره کوو، څومره د الله بندگی چې کوو، نو د هغې اولنی او اخرنی هدف د الله راضي کول دي. نو بیا په کار دا دی چې تا سره غم وي د دې خپل عمل. دا نه دی چې ته رالی مونځ دې وکړو، خبره ختمه شوه او دا قبول شو، ذکر دې ووایو بس دا ختم، یقیني دی چې دا قبول شو، او بل عبادت ته وکړو بس یقیني دی چې دا قبول شو. صحابه کرام، تابعین، سلف صالحین، د دین مشران، هغوی سره ټول غم دا و چې دا عمل به الله زموږ نه قبول کړی او که نه به یې قبول کړی. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه د هغه په باره کې دا راځي، وایي کله چې په مانځه باندې ودرېدو نو رنګ به یې تک زیړ شو او په ژړا به شو، سم به یې ژړل، او دا ژړا به یې دې دپاره کوله او دا رنګ به یې زیړ شو دې د لاسه چې الله به دا مونځ زمانه قبول کړي او که نه. سره دي چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. مؤمنان هغه دي چې یو کار کوي او یریږي، په زړونو کې یره پرته وي، یو عبادت کوي او په زړونو کې یره وي. دا یره څه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی. دا وایي هغه مؤمنان دي چې مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، هر قسمه بندګي د الله کوي، او په زړونو کې دا یری چې الله به زموږ نه دا عمل قبول کړي او که نه. بنیادي مسله ګورې دا ده، بنیادي مسله دا نه ده چې ستا اعمال ډېر دي. یو سړی وایي زه په مخه د الله بندګي کوم، زه چې ډېر نفلونه کوم، او زه چې ډېر روژې نیسم. تپوس خو دا دی چې تا چېرته یو ورځ سوچ کړی دی دې خبرې ته چې ستا د عمل به الله قبول کړي او که نه. سورة الغاشیه د جمعې په منځونو کې اکثر موږ د امام نه اورو، هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه. الله وایي په هغه ورځ به بعض مخونه ذلیله وي، د قیامت په ورځ به بعضو مخونو باندې ذلت ښکاري. وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه. د دې څه معنی په دې شته اوسته؟ عامله عمل کوونکې به وي، یعنې دا نه چې دنیا کې محنت نه دی کړی، دې خلکو ښه محنت کړی دی. ناصبه ځانې هسې ستړی کړی. الله دې داسې حالاتونه موږ وساتي چې یو سړی په دنیا کې ځان ستړی کړي او ور مخامخ شي الله ته، او په تله کې هېڅ هم نه وي پراته، یو عمل ولم الله نه قبول کړی، هغه ټول الله واپس کړی. هغه عمل چې د کړي څه وجه خو به یې که نه، هسې خو الله یو عمل نه واپس کوي که نه، هسې خو د ده تله نه ده خالي شوي که نه، هسې خو د ده د اعمال نه دي مردود شوي، خو څه بیماري پکې وکړه نه، څه چل وکړه نه. نو زما تاسو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت دی چې عمل کوئ نو دا غم او سوچ او فکر لره چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه. نو سوال بیا دا مخې ته راځي، دا کوم چې په دې مبارک کتاب کې راغلی چې صحیح شوه، تا خو موږ ته دا ووایي چې د عمل د قبلېدو غم او فکر کوه، خو د دې عمل د قبلېدو دپاره څه لازم دي؟ یو سړی به دا سوال کوي که نه، زه غواړم چې زما عمل الله قبول کړي، اخر په دې کې کوم شرطونه پکار دي چې الله دا عمل قبول کړي؟ نو د هغې جواب به تا ته په دې کتاب کې درکړی دی، او دا
واضح او مشهور جواب دی و چې شرطونه دی د عمل د قبرېدو دپاره اولنی شرط دا دی الایمان بالله په الله باندې مضبوط ایمان او الله په بندګۍ کې یو ګڼل ځکه چې د مشرک عمل الله نه قبلوي سورة التوبه کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده وایي زه چې د دې منافقانو د عبادتونه نه قبلوم او د دوی د نفقې او خرچې نه قبلوم د هغې وجه دا دی چې دوی کفر یې کړی انکار یې کړی د الله نه د الله د پیغمبر نه نو د کفر سره یو عمل هم نه قبلیږي ها داسې کېږي ګورئ داسې کېږي چې الله یو کافر له د هغه د ښه عمل بدله په دنیا کې ورکوي او په آخرت کې یو هم نه دی قبول په دنیا کې الله د اعمالو بدله دله ورکوي لکه اوس یو کافر دی اخلاقي دی د غریبانانو سره منډې وهي د یتیمانانو تپوس کوي د کونډو تپوس کوي غریبانانو باندې خرچې کوي الله دله د دې اعمالو بدله په دنیا کې ورکوي الله ډېر غیرتي ذات دی ګورې څوک چې د هغه د مخلوق سره ښه وکړي که کافر ونی نو بدله وله ورکوي خو کافر له الله بدله به کوم ځای کې ورکوي ښه بدله په دنیا کې ورکوي هغه داسې چې رزق به ورته پراخه کړي سکون به وله ورکړي یعنی وختي طور او یا به په ژوند کې څه داسې نور څه نعمتونه به پرې راشي دا هغه دنیوي فایدې وله الله ورکوي د دې اعمالو د لاسه خو په آخرت کې د ده تله بلکل خالي ده هېڅ هم نشته نو د شرک سره او د کفر سره یو نیک عمل هم نه قبلیږي نو دا اولنی شرط شو دویم شرط الاخلاص اخلاص څه ته وایي چې د عمل خالص د الله دپاره وي په دې کې به ریاکاري نه وي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین بندگی به کوي د الله څنګه مخلصین له الدین په هغې کې به اخلاص شي لکه الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې دوی غریبانان او قیدیان او یتیمانان او د دوی تپوس کوي په سورة الدهر کې دا شته سورة الانسان ورته ویلی کېږي نو څه وایي الله وایي هغوی بیا دا وایي انما نطعمکم لوجه الله موږ دا خوراک چې تاسو له درکوو د څه دپاره درکوو لوجه الله د الله د رضا دپاره دې ته اخلاص وایي لا نريد منكم جزاء ولا شکورا موږ ګورئ شکریه نه غواړو ګورئ موږ څه بدله نه غواړو دې ته وایي نیک عمل خالص د الله دپاره بلکې بعض علما خو لا دلته دا خبره هم ذکر کوي وایي چې چا سره د نیکي وکړه ښېګړه دې وکړه نو دا به ورته هم نه وایي چې دعاګانې کوه ولې وایي ځکه چې دا هم ته یو بدله غواړي اگر که دا د بعضو علماو رایې ده خو عامه او مشهوره خبره دا ده چې وایي زه شکریه نه غواړم زه تا نه دې په بدل کې څه بدل نه غواړم نو ولې ته نه غواړي وایي انما نطعمکم لوجه الله دا عمل ما د چا دپاره کړی د الله دپاره اخلاص به پکې په دې عمل کې پټ به یې ساتي د بندګانو نه حدیث کې څه راځي اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړي یو پکې کوم یو دی دغه جواب دی چې په ښی لاس صدقه ورکړي نو ګس لاس ترې نه قبلېږي چې دی ښی څه ورکړي دا پرېږدی چې نور انسانان ترې خبر شي دا خو ډېر لرې خبره ده چې بهر ترې څوک خبر شي دا لاسونه دواړه وګورئ څومره نږدې دي یو بل ته دې لاس کې صدقه ورکړي دا لاس ترې نه خبرېږي اصل کې دا کنایت ته دی چې اخلاص پکې ډېر زیات دی دومره په پټه دی دا عمل کوي نیکان خلک خپل اعمال او بندګیانې د الله هغه څه کوي هغه پټې ساتي ها بعض عبادت پټ نه ساتلی کېږي خو هغې کې به ستا اراده ده زړه اراده به دې دی چې زه د الله دپاره اوس مونځ پټ پاتې کېدی شي فرض مونځ دی شي پټ پاتې کېدی اوس زه ماسوته منزل رالم تم رالې تا زه ولیدم زه تا ولیدم عبادت خو راښکاره شو چې زه هم کوم تم کې نو دې ځای کې موږ څه کوو دې ځای کې بنیادي مسله ده چې زړه له به توجه ورکړې او زړه له به توجه څنګه ورکړې چې په زړه کې ستا دا خبره وي چې دا عمل خالص د الله دپاره دی او ځکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي زه بری یم د دې نه او بیزاره یم د هغه عمل نه چې څوک یې وکړي او ما سره پکې بل شریک جوړ کړي من عمل عملا اشرک فیه معی غیري ترکته وشرکه څوک چې عمل وکړي او یو مخلوق پکې شریک کړي الله وایي دې هم پرېږدم او دا عمل ولم پرېږدم دا نه قبلوم
مخلوق شریک کول څنګه لکه ته ریاکاري کوې زه د عبادت دې دپاره کوم چې یو سړی مې وګوري سړی مې صفت وکړي پلانې راله یو دنیوي یو شی راکړي نو دویم شرط څه شو اخلاص اکثر علما د اخلاص د شرط پر توحید کې وردننه کوي او صحیح خبر هم دا ده چې اخلاص په توحید کې دننه راځي که نه نو ځکه دو شرطونه معروف ذکر کیږي یو اخلاص او دویم د پیغمبر تابعداري خو دې کتاب کې لږ تفصیل کړی دی نو اولنی شرط جدا ذکر کو په الله باندې ایمان او بیا اخلاص او دریم شرط څه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دا هغه وخته پورې ستا عمل نه قبلیږي چې څو پورې د عمل د پیغمبر په طریقه نه وي سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا معروف حدیث دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ امر پې نه وي زموږ په طریقه نه وي نو دا عمل څه دی مردود دی دا اهم شروط دي د عمل د قبلېدو دپاره نو ځکه دې کتاب کې دا ویلي دي وی دریم د پیغمبر تابعداري موږ دې دنیا ته الله رالیږلي وو د خپلې بندګۍ دپاره دا خو واضحه ده که نه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خو ګوره الله موږ داسې نه و پرېښودي چې خپله مرضي ده چې څنګه بندګي کوئ نه الله وی د بندګۍ دپاره مې پیدا کړي یئ او پیغمبر یې راولېږو دې دپاره چې موږ ته طریقه وښیي چې بندګي به څنګه کوئ الله موږ ګوره داسې پرېښودي نه یو چې زه یو خپله مرضي کوئ عبادت به کې د پیغمبر په طریقه به یې کې د الله دپاره به یې کې د پیغمبر په طریقه به یې کې دا اهم شروط دي اخرنی خبر هغه ده په دې یو مثال واله یو سړی دی د مازدیګر لمونځ یې وکړو خالص د الله دپاره یعنی توحید پکې و سړی مسلمان هم دی عمل یې خالص د الله دپاره وکړو چا د ریاکارۍ دپاره نه و دنیا دپاره نه او 15 رکعات یې وکړو دا لمونځ یې څو وکړو 15 رکعات د الله قبلوي ولې نه قبلوي ځکه چې د پیغمبر تابعداري پکې نشته ښه یو سړی دی د مازدیګر لمونځ یې وکړو بالکل د پیغمبر په طریقه یې وکړو خو مقصد پکې دا و چې دا پلانې زما صفت وکړي او زه مشهور شم چې بوی دا سړی عبادتونه ډېر کوي دا عمل الله قبلوي نه قبلوي ولې ځکه چې اخلاص پکې ده نو دا خبره یاده کړئ اسانه مسله ده ګرانه نه ده تاسو کې چې هر څوک دا غواړي چې الله زما عمل قبول کړي نو دوه خبرو به اهتمام کوئ یو د زړه اخلاص او ډېر ګران دی ځکه په سلفو کې بعض وي د اخلاص زموږ د ملا تیر مات کوئ د نیت برابرول د نیت برابرول ګوره ډېر ګران کار دی شیطان به قسمه قسم وسوسې ستا زړه ته راځي پلانې دي ییني وګوره هلته دی دي وګوره په دې عمل داسې کیدی شي ته مشهور شوې ستا صفت وشو خلک ستا تذکیرې کوي دا خبرې به تا ته راچي چې ستا د اخلاص څه کي دا ګډوډ کي نو اخلاص عمل د الله دپاره او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د باقي سوالاتو جوابات کوو الله دې زمونږ اعمال د خپل ځان دپاره خالص وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټول نیکیانې چې مونږ کومې ټک خطا کړي دي الله دې هغه زمونږ نه قبولې کړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی مونږ په دې مبارک مجلس کې راجمع کړي وو نو دغه شان دې الله مونږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راجمع کړي الله دې مونږ ټول د هرې فتنې نه او د هرې بیمارۍ نه او د هر مصیبت نه دې الله مونږ په امن او امان کې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين